السلام علیکم قدرمنو. دا سر الله جوړ کړی ده. دا خولۍ ته ضرورت نه لري، دا لنګۍ ته ضرورت نه لري. دا سر که هر چا کول کو دا دی لکه د الله د تخلیق احترام چې ثواب لري. او موږ دا سر د الله تخلیق نه ګڼو، که سرتور سر بد پسې وایو، سپکې پسې وایو، کنځای ورته کوو، لیکن خولۍ چې دلته په دا سر کې دی، د چین خولۍ چې په سر کې دی، بیا خلک احترام ورته کوي. راسئ خولۍ چیرې پرته ده؟ سر الله پاک د ما له وجوده 5 فوټه پورته ایښی ده، عزت یې ورکړی ده، د ما د وجود تاج ده، عزت و احترام یې ورکړی ده، د ما له وجوده 5 فوټه پورته ایښی ده. او بیا زه په دې خولۍ کېدم، تاسو عزت ورکوئ. راسئ د خولۍ حیثیت څه شی ده؟ دغه د خولۍ دغه په کچرو کې پرته ده، دا د وګوره دا د په مرداري لړلې ده، په کچرو کې پرته ده. دا نو زه څه وایم؟ کېنه زه څه وایم؟ زه دا وایم چې د الله و تخلیق ته عزت ورکړئ، دغه سر ته عزت ورکړئ، په تندي یې کول کوئ. تاسو دغه سر نه منئ چې دغه خولۍ پکې دی، دا خولۍ دا به زه یار پکې ده، بس دغه ته اوس نو تاسو د ما سر ته عزت ورکوئ، دا خولۍ پکې ده. او دا خولۍ دا په کچرو کې پرته ده، په مرداري لړلې. پوه شئ، انسان ومني، انسانیت ومني، د انسان وجود ته احترام ولرئ. بالکل.